هیله روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن هم بیا یو نوی ویډیو نوی درس ده. بیا هم موږ خو بایننس ته رسېدلي یو. بایننس خو مې تېره ویډیو کې درته مکمل تشریح کې کوم سیستم څه کار کوي کوم څه کار نه کوي. نو په دې ویډیو کې راځم تاسو ته په بایننس اکاونټ ته د پیسو لیږل او رالیږل بغیر د کوم فیس څخه یا هم په کم فیس سره دغه درته درس درکوم. ځکه بایننس صرافي نه ستاسو پیسه لیږئ نو دغه تاسې نه $1 بعضې وخت $15 پورې فیس ده د دې. نو زه راځم تاسو ته داسې طریقې داسې ټریکونه ښیم چې دغه فیسونه تاسې ډېر راکم کړئ. راولئ یو څه 10 افغانۍ 15 افغانۍ شاوخوا ته. نو ویډیو نه اوږدومه راځئ خپل بایننس اکاونټ به راواز کړم. زه نټ به مې هم راواز کړم. راغلم دلته بایننس ته. اوس زه تاسو ته اصولي طریقه درښیم چې څنګه پیسې ولیږو څنګه پیسې لاسته راوړو. پیسو لیږل رالیږل ټول ملګرو په ویلټ برخه کې کیږي. صحیح ده، ویلټ برخه کې کیږي دا کار. ویلټ برخې ته راځو. دلته راځم زه مثلا سپاټ والټ ته. پیسې سیدي دوستانو ما تاسو ته ویلي وو چې دا لیږل کیږي هم له سپاټ والټ او راځي هم سپاټ والټ ته. سپاټ چې ده دا مرکزي والټ ته. ډیپوزټ آپشن ما تاسو ته ویلی وو چې دا څه کوي. یو کس د مثلا احمد، زه احمد ته وایم احمده څه وکړو ما ته 50 USDT راولېږه. احمد به وایي راکه خپل د USDT ادرس دی. موږ به څه کوو صبر څه دا کلم راواز کړم د دې دا کلم راواز کړم. احمد به ما ته خپل ادرس دی راکه. زه به راځم ادرس ته ډیپوزټ به وهم. ډیپوزټ مطلب دی خپل حساب ته پیسې لیږل. دلته به احمد وایي چې زه غواړم تا ته USDT ولیږم. د USDT ادرس راته به راځي USDT به دې راخلي یا پاس به سرچ کړې USDT. احمد وایي زه تا ته USDT لیږم USDT ادرس را. دلته اوس ګورئ ملګرو نټورک دا لاندې خط هم په غور سره در سره ولولئ. نټورک معنا دوستانو شبکې ته ویل کیږي. مثلا هر کوین چې تاسو لیږئ باید د همغه کوین نټورک واخلئ. مثلا احمد تا ته وایي چې احمد تا ته وایي چې د خپل USDT TRC شل لینک دې راکړه. زه تا ته USDT په نټورک د TRC شل لیږم. ته به څه کوې راځئ به دلته به TRC شل لټئ. مثلا دا ګورئ TRC شل چې ده دا په ډېره شناخته شبکه ده. ټول خلک په دغه کار کوي. نو زه به راځم TRC شل به وهمه. که چېرته احمد ما ته وایي چې خپل USDT TRC شل لینک دې راکړه او زه راسم USDT BP شل واخلم یا EOS کوین واخلم یا نیر ادرس واخلم یا مثلا زه راځم BP شل ادرس اخلم. صحیح، احمد ما ته څه ویل چې USDT TRC شل راخو ما BP شل ورکو. ادرس مې کاپي که احمد ته مې ولیږه. احمد هلته ما ته راولېږل. نو آیا دا USDT به بیا ما ته راورسېږي که نه؟ جواب دا به هېڅ وخت تاسو ته ونه رسېږي. ولې؟ ځکه چې شبکه ملګرو نټورک ډېر مهمه ده د پیسو په لیږلو کې. احمد تا ته وایي احمد وایي چې ما ته منصوره USDT TRC شل شبکه راځه تا ته USDT په TRC شل نټورک لیږم. خو زه TRC شل نه راخلم ERC شل راخلم BP شل راخلم دا ورکوم. نو چې دا ورکم پیسه څه کېږي په منځ کې ورکېږي. د احمد له اکاونټ به لاړه شي خو ما ته به رانه شي. پیسه به په منځ کې ورکه شي غایبه به شي. نو باید تاسې نټورک کې ډېر پام وکوئ ملګرو. نټورک ډېر مهمه ده. که ته یو چا ته په BP شل نټورک لیږي نو هغه کس ته به وایي ما ته د USDT BP شل نټورک راکړه. نو هغه به BP شل درکړي. که هغه ERC شل درکړي او ته BP شل باندې ولیږي نو پیسه په منځ کې څه کېږي ورکېږي له منځه ځي. نو کله چې خپله شبکه واخیسته مثلا احمد ته زه TRC شل ورکوم. دلته یو ادرس درکوي. دا ستاسو ادرس ده. دا به واخلئ ورته کاپي به کړئ په وټساپ په بل به یې ولیږئ. او دا لاندې هم یو څه معلومات دي. درته وایي چې مینیموم ډیپوزټ 0.01 سنټ ده. مینیموم ډیپوزټ څه معنا؟ یعنې دوستانو دی وایي چې که دغې نه تاسې کمه USDT ولیږئ دا USDT ستاسو اکاونټ ته نه رسېږي او ورکېږي. نو هر کوین خپل مینیموم ډیپوزټ لري. دې ته مو هم پام وي چې له مینیموم اندازې نه کم ولیږئ هغه بیا تاسو ته نه رسېږي. ښه نو دا خو یې ډیپوزټ و. ویډرا ته راځو. یو چا ته یې موږ لیږو یو چا ته USDT لیږو. مثلا زه یو چا ته USDT لیږم هغه کس ما ته خپل TRC شل ادرس راکړه. ویډرا به ووهمه. دلته به اوس راسي زما کوم کوینونه چې ما سره په ویلټ کې دي ټول به راشي. مثلا زه غواړم USDT ولیږم په USDT باندې به کلیک کړم. دلته اوس ما ته 2 آپشنه راکوي. سینډوی کرپټو نټورک. صحیح ده، صبر دا لږه خوا کړم. او بل آپشن سینډوی ایمیل فون ID. دا دواړه څه معنا ورکوي ملګرو؟ سنټ کرپټو نټورک له لارې تاسې کولی شئ له بایننس څخه پیسې نورو صرافیو نورو ویلیټونو ته ولیږئ د ادرس له لارې. مثلا زه سنټ کرپټو نټورک وهم. دلته ما ته لومړی وایي چې ادرس د خپل واچوه. خپل هغه ادرس چې غواړې چا ته یې ولیږې. مثلا زه دغه
یو ادرس را کاپي کړم یو دقیقه د خپل یو ایس ډي او ټي آر ایکس ادرس راخلم ادرس مې راواخیستلو بیرته راځم همغه ځای ته یو ایس ډي ټي وهم نو لومړی ځای کې موږ ته وایي ادرس واچو چاته لیږي د هغه کس ادرس واخله دلته ولیکه ادرس به موږ کاپي نیسو پیسټ به کړو ادرس مې ولیکو دوم ځای کې څه وایي نیټورک خوښ که په کوم نیټورک واړې ولېږئ موږ خو ټي آر سی نیټورک راخیستی نو دلته به موږ بیرته ټي آر سی راخلو بل به نه راخلو که بل مو راواخیسته پیسې ځي ټي آر سی مو راواخیسته دلته څه وایي وایي مینیموم اندازه 10 یو ایس ډي ټي د 10 یو ایس ډي ټي نه کم نه شئ لیږلی دلته به اماونټ لیکئ څونه لیږئ زه هم صحیح ده زه هم د 10 لیږم سمه ده وشو دلته موږ ته وایي کوم والټ نه یې غواړئ ولېږئ سپاټ نه فنډینګ ما ورته ته ویلي سپاټ والټ به کاروئ سپاټ یا فنډینګ هر یو کې هغه به ولیکئ دلته اوس لاندې څه وایي چې تاسو 40 ساعتو کې دغه عمره اندازې نه ډېر نه شئ لیږئ دا ډېر زیات د میلیونونو اندازه ده او دغه لاندې 9 یو ایس ډي ټي لیکلي دا ولې ملګرو ټي آر سی شل شبکه چې دا $1 فیس لري د لیږلو اوس ګورئ دلته ما دا څه لیکلي ټوټل اماونټ چې هغه کس ته رسیږي هغه 9 یو ایس ډي ټي ده 9 رسیږي او د لاندې ګورئ نیټورک فی یو دانه به وایي موږ خپل فیس کټو تا نه نو 9 به هغه کس ته ځي نو دې ته مو هم پام وي که ته غواړې 10 پوره ولېږې فیکس نو 11 به لیږې اوس ګوره دلته 10 به پوره هغه کس ته ورسیږي او دلته لاندې یو بله برخه دغلته هم یو څه لیکلي وو چې که چېرته مثلا بعضې کسان دا وایي چې والا موږ یو چاته یو ایس ډي ټي لیږو هغه هم بایننس اکاونټ ده زموږ هم خو بیا هم دا فیس کټئ نه بیا فیس نه کټئ ګورې دا لاندې بیا درته واضح لیکلي هم وي کم کس ته چې تاسو غواړئ زه په دغه برخه کلیک کوم کم کس ته چې تاسو غواړئ وډرا وکوئ مثلا که هغه ادرس د بایننس وي نو فیس بیا نه کټئ ملګرو بایننس نه بایننس ته لیږل ټول فری دي که هغه تاسې په ایمیل لیږئ په بل ښه نو چې دا مو وکړه اوس د لیږلو لپاره وډرا به ووهئ دغلته ګورئ وډرا به ووهئ دلته اوس دلته تاسو ته وایي 10 یو ایس ډي ټي به هغه کس ته مکمل ورسیږي دغه د هغه کس ادرس ده نیټورک څه ده تاسو ټي آر سی شل وهلی $11 مو مکمل وهلي او $1 فیس درنه کټ کیږي نو چې دا مو وکړو کنفرم به لاندې ووهئ دلته تاسو هغه کسانو چې بایننس نه وی جوړ کړی باید خپل موبایل نمبر یا هم ګوګل انټیکیټور یا اپلیکیشن د هغه ایډ کړي دلته د وډرا لپاره ول د ما بایومیټریک ده نو زه نه غواړم دا ولېږم کینسل کوم بایومیټریک سه ما د بایومیټریک د لارې لیږي ښه نو دا خو یې وشلو لومړی د وډرا لیږل دوم برخې ته راځو ګورئ سینډ ایمیل فون آی ډي دا د څه لپاره کارېږي ما تاسو ته ویلي و چې بایننس آی ډي او پی آی ډي دا په هر بایننس اکاونټ کې شته د دې لارې موږ کولی شو د بایننس اکاونټونو ترمنځ پیسه ولیږو مثلا زه یو کس د هغه بایننس آی ډي راخلم مثلا زه دلته یو بایننس آی ډي لیکم دا له ځانه لیکم صحیح بایننس آی ډي مې ولیکله د یو کس زه غواړم هغه ته ولېږم دلته لاندې اماونټ څونه لیږي زه وایم یو لیږم دې ځای کې بیا هغه نشته مینیموم نشته تاسو څومره غواړئ لیږلی شئ ایډ نوټ دلته کولی شئ یو نوټ ولیکئ مثلا سلام بل هر شی غواړئ یو نوټ لیکئ صحیح یا نه غواړئ مې لیکئ چې دا مې ولیکو سینډ آپشن به ووهئ بیا ګورئ ما ته وایي چې دا پی آی ډي غلطه ده نو ما خو له ځانه ووهله نو سینډ آپشن چې ولېږئ دا به مستقیم لاړ شي تاسو ته او دا فری د ملګرو دلته فیس نه کټئ ښه بایننس نه بایننس ته تاسو ته خو ما ویلي و چې فیس نه کټئ او که بایننس نه بغیر بله صرافي ته لیږي مثلا زه ټریس والټ ته لیږم ټریس والټ نه به د دې ادرس راواخلي دلته به یې ور واچوئ دلته به نیټورک ورته خوښ کړي او سینډ به یې کړي ښه نو دا معلومات یو سوال بل که چېرته تاسو یو کس ته یو ایس ډي ټي لیږئ نو تاسو باید هغه نه د یو ایس ډي ټي لینک واخلئ صحیح ده داسې نه شئ کولی یو چاته یو ایس ډي ټي لیږئ ته ورته وایئ ما ته د ټي آر ایکس لینک راکړه زه تا ته په یو ایس ډي ټي لیږم هغه ډول بیا پیسې په منځ کې ورکېږي یا تاسو یو ایس ډي ټي لیږئ هغه کس نه د بي ان بي لینک اخلئ نو دا ډول بیا پیسې ورکېږي اوس راځو دې ته څنګه موږ کولی شو د فیسونو نه ځان خلاص کړو د $1 فیس نه ځان خلاص کړو یا بیټکوین چې $15 فیس د دې نه ځان خلاص کړو راځئ تاسو ته یو اصولي طریقه د وډرا وښیم وډرا ته به راشئ مثلا کوین به خوښ کړئ زه یو ایس ډي ټي خوښوم دلته مې د هغه کس ادرس هم ورکړلو صحیح دلته نیټورک ګورئ ملګرو دلته څونه ډېر نیټورکونه دي وینئ بیخي زیات نیټورکونه دي د دې هر یو فیس هم دا لاندې لیکل شوی ګورئ فیسونه درته ښیم 9 سنټه بي پي شل شبکه ای او اس $1 نیر $1 اوه ایکسچینج $1 اربیتریوم $1 بی ان بی بیکم چینج 80 سنټه ای آر سی سي ټولو نه قیمته شبکه ده 4.4 لاندې راځم نور وګورئ دا نور اپټیمیسیوم شبکه ده $1 پولیګان شبکه 14 سنټه پولکاډات $1 سولانا $1 ټیزوس $1 او ای آر سی $1 دا ټول $1 دي نو موږ بس کو ګورئ ملګرو یو ایس ډي ټي که تاسو یو بل صرافي ته لیږئ مثلا زه بایبیټ صرافي ته غواړم یو ایس ډي ټي ولیږم نو مهمه خو دا نه ده چې ته د ټي آر سی شل لینک راواخلې که نه دلته به راځي ارزانه به ګورې ارزانه اوس ګورئ په اوس حال کې پالیګان شبکه ده نو زه پولیګان شبکه انتخابوم ګورئ
د دې فیس څونه کم ده او مینیموم یې څومره ده 0.28 سنټه. نو USDT هماغه USDT د ملګرو که څه ته په TRC شبکه لیږي، که څه ته په پولیګان شبکه لیږي، څه په ERC شبکه لیږي، USDT کې د کوم فرق نه راځي. صحیح ده، USDT ماغه USDT ده. مثلا که ته په BP شبکه ولیږي تغیر پکې نه راځي، مثلا USDT BP نه کیږي، ماغه USDT ده. مثلا که ته په نیر شبکه لیږي ماغه USDT ده. USDT کې خو د فرق نه راځي کنه. مثلا که ته په پولیګان شبکه لیږي هماغه USDT ده. خو یو شی ته مو پام ملګرو، په ویلیټونو کې نه ده لکه ټرست والټ، هغه ته بیا فرق کوي. اوس که ته ټرست والټ ته USDT BP شل ولیږي نو هلته صرف BP شل ځي، TRC شل نه ځي. راځئ تاسو ته دروښیم، ګورئ ټرست والټ خپل راوازومه. دلته هر USDT چې ده بیا بیله بیله ده، خو په اکسچینجونو کې دغه ډول نشته، د اکسچینجونو کې فرق نه لري. ګورئ زه دلته راځم مثلا USDT سرچ کوم، USDT ګورئ USDT ERC بیله ده، USDT BP شل بیله ده، ایکسچینج بیل ده، USDT پولیګان بیل ده، اربیټریوم بیل ده، TRC بیل ده، SPL شبکه بیل ده. دا یو بیل بیل دی. بیا مثلا که ته اوس دلته ERC ولیږي بیرته ERC وډرا کولی شئ، TRC نشئ کولی. نو ټرست والټ کې بیا فرق لري ملګرو. ټرست والټ ته که TRC لیږي بیا صرف په TRC شبکه لیږي، خو اکسچینج فرق نه کوي. راځئ تاسو ته دروښیم، زه راځم دلته بایبیټ صرافي ته، بایبیټ صرافي مې اپډیټ غواړي، راځم کوینکس صرافي ته. کوینکس صرافي هم ښه صرافي ده ملګرو، بغیر له ویریفای، بغیر له تذکیري ویریفای، پاسپورټ ویریفای دا کار کوي. نو دا هم ډېره ښه صرافي ده. مثلا زه دلته راځم وایلیټ برخې ته، دا ژبه ما درې کړې واریز هماغه هغه ده. مثلا دلته ما ته کوم کوین غواړي ډیپوزیټ کړي، زه هم USDT ډیپوزیټ کوم. دلته ما ته په کومه شبکه ګورئ پولیګان شبکه فکر کوم دغلته نشته، دا صرافي نه لري. خو په ډېرو صرافیو کې پولیګان شبکه شته ملګرو. ښه پولیګان شبکه باندې تاسې لیږئ، دا ډېر ښه ده. تاسې دغه خپل مصرف کم کوي. که ته اوس په TRC باندې دا لیږي نو تا نه $1 فیس کټئ، خو ته ولې په TRC لیږي؟ خو راسه په پولیګان یې ولیږه که نه، په پولیګان یې ولیږه. USDT خو دماغه USDT ده که نه، خو راشه ځان له فیس نه خلاص که نه، فیسونه را کم که. نو یو بهترینه لاره د فیس کمولو دغه وه، او یو بهترینه لاره راځئ بله تاسې ته درښیمه د فیس کمولو. څه ډول خپل ځان د فیسونو څخه لږ راخلاص کړو. مثلا زه غواړم وډرا کړم کوم کوین، زه غواړم بیټ کوین وډرا کړم، بیټ کوین. دلته به ادرس ورکړئ، زه مثلا ادرس ورکوم. دلته لاندې به نیټورک بیا خوښ کړئ. ګوره بیټ کوین څو نیټورکه لري. دلته هم یو څه ارزانه شوی اوس BP شبکه باندې 11 سنټه، په بیټ کوین شبکه 1.40، ERC $3.5، BP $12.5. دا اوس ارزانه شوي ملګرو. مخکې د دې $4.5 کټ کول. اوس راځم تاسو ته یو بله طریقه ښیم. مثلا زه غواړم له بایننس صرافي نه USDT ولیږم په شبکه د TRC شل ټرست والټ هغه ته بلې صرافي ته. نو راځم TRC شل ورته خوښ کوم. ګورئ دلته ما ته خو وایي 10 دانو نه ته کم لومړی نشي لیږلی، او 2 منته به $1 فیس موږ ته راکوي د لیږلو. نو یو کار بل ملګرو، که تاسو غواړئ USDT ولیږئ، که USDT اندازه مو کموي مثلا $5 $10، نو راسه یو بله طریقه زه تاسو ته ښیم. را به شئ ټریډ ته کنورټ خو مې درته ویلي یو کوین په بل کوین. نو تاسو به هم دا USDT واخلئ، ټرون ته به یې بدله کړئ. ښه USDT به هم واخلئ، که کمه وي مثلا 15 یا 10 USDT نو ټرون ته به یې بدل کړئ. دلته USDT به هم ټرون کوئ، ټرون ته مو بدله کړه ملګرو. تاسو به مو هغه صرافي ته د USDT پر ځای ټرون ولیږئ، ځکه د ټرون مصرف کم ده. راځئ تاسو ته د ټرون مصرف ښیم. مثلا TRX وهمه، دلته ادرس وراچوم. راځئ د ټرون مصرفونه تاسو ته وښیم. ګورئ ټرون 2 شبکې لري. ښه یو خو اسمارټ چین شبکه ده، BNB ده، قیمت لږ جګ ده، او یو TRC ده. یو ټرون فیس کټي، یو ټرون 8 سنټه کېږي، شاوخوا شپږ 7 افغانۍ کېږي. نو ټرون به لیږئ، ټرون به واخلئ، هغه صرافي نه به د ټرون ادرس راواخلئ په شبکه د TRC شل. دا به خپل ټرون ورته ولیکئ، ټرون سې مې ولیکل، ټرون به وډرا کوئ. ټرون مې وډرا کړل، ما خو تاسو ته ویلي اوس کنورټ برخه، کنورټ په هره صرافي کې شته ده. که کنورټ نه د ټریډ له برخې کولی شئ بیرته دا ټرون USDT ته بدل کړئ. هماغه یو خبره شو، خو صرف څنګه فیسونه مو راکم کړل، د فیسونو موضوع وه. نو دغه ویډیو کې مې ډېر مفصل معلومات درکړل. دا ډېر بهتره ده د هغه کسان لپاره چې دغه کاروبار کوي. نو له فیس څخه ځان کولی شئ په همدې طریقه خلاص کړئ. لومړی خو به USDT لیږئ نورو صرافیو ته په کومه شبکه؟ په پولیګان شبکه. که چېرته پولیګان شبکه نه ملګرو، لکه هغه تېره صرافي ته ګورئ، زه لاړم پولیګان شبکه نه، بیا به تاسې د BP شبکې نه کار اخلئ. BP بیا په ټولو صرافیو کې شته، دا د BNB شبکه په هره صرافي کې شته. د دې فیس هم کم د 29 سنټه کټئ، څه شاوخوا 25 افغانۍ کېږي. نو دا هم هغه له $1 ارزانه ده، خو ادرس او نیټورک باید تاسو یو ډول یو شان خوښ کړئ. نو دغه ملګرو مهمه ویډیو وه، دا د خوښه شوې وي. او نور خاص څه نشته. دا را روانو ویډیوګانو کې به هم د بایننس لږ برخې درته وښیم، او دغه 2 برخې خو پاتې دي، د هغې خو مې واده در سره کړې. مهمې برخې دا دي.
دا به هم انشاءالله راتلونکي ویډیو کې له خیره د سبا ورځ ویډیو کې درته دروښیم. نو وخت مو ډېر نه نیسم، په خدای مو سپارم.